افغان او پاکستانی چارواکو د ریل لارې پر جوړولو بحثونه کړي. افغان او پاکستانی لوري هڅه کوي سوداګري پراخه او پر پوله اسانتیاوې زیاتې کړي. بهرنیو رسنیو د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو له قوله لیکلي چې دواړو لورو تېره ورځ پر مهمو مسایلو بحث کړی دی. تر ټولو مهمه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وه چې د اسانتیا د راتګ خبره پکې شوې ده. همداراز توافق شوی دی چې افغانستان پاکستان به د ریل پټلۍ له لارې وصل کیږي او په دې اړه باید کارونه پیل شي. تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې پاکستان ته په واضحه توګه ویل شوي چې له غیر قانوني اقداماتو ډډه وکړي، د راکټ توغونې مخنیوی وکړي او پر فرضي کرښه د تاسیساتو جوړول بند کړي.